نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي درې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نه ورته ګوري. یو خو یې د مور او پلار ازاري او بل یې هغه ښځه ده چې د نارینه سره ځان مشابه کوي، د نارینه کالي اغوندي او د نارینه پر ډول خبرې کوي او د نارینه لوبې کوي لکه فوټبال، والیبال، د منډې یا ځغستا مسابقې او نور. حتی ځینې وختونه خلک پر خطا وځي چې دا نارینه دی که ښځه، نو دغه ښځه هم د هغې جملې څخه ده چې سخت او شدید عذاب ورکول کیږي. نن ورځ داسې پلرونه شته چې د لوڼو په فوټبال او والیبال یا نورو لوبو فخر کوي او وایي دا سپورټ او ورزش دی او دا څه پروا لري، خو دوی په دغه نه پوهېږي چې یو خو یې خپله لور د الله جل جلاله د شدید عذاب لایقه وګرځول او بل یې له خپله ځانه د حدیث شریف درېیمه ډله چې د اوس دی جوړه کړه. آیا هغې پیغلې یا ښځې ته چې د اوبو په حوضو کې لمبېدل یا فوټبال یا د دغه قسمه څخه نورې لوبې کوي نارینه په شهوت نه ورته ګوري؟ او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حدیث شریف کې درېیم هغه څوک یاد کړی دی چې موږ د اوس ورته وایو. د اوس هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ پر ښځو غیرت نه لري. دغه ښځې که د ده ښځه وي، که یې لوڼې وي، که یې خویندې وي، هغه څوک چې لور، خور او ښځه یې په موډ او پیشن کې د باندې وځي، خلک په شهوت ورته ګوري او د ده پروا نه پکېږي، دغه د اوس دی. د اوس هغه څوک دی چې په کور او کورنۍ کې یې بې ستري او ناوړه کارونه کېږي، خدای سر نه خلاصوي، د خپلې کورنۍ پر ښځو غیرت نه لري. نو مسلمان ورونو خپل ځانونه او خپله کورنۍ د قیامت د ورځې او د الله جل جلاله له عذابه وساتئ. او د هغو کسانو څخه چې د قیامت په ورځ عذاب ورکول کیږي یوه هم د غنیانو، خانانو او بډایانو ډله ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بېشکه غنیان او مالداران، هغه چې ډېر مال لري، د قیامت په ورځ بې درجې او د لوږ او د لږ ثواب خاوندان دي، بې له هغو کسانو څخه چې الله جل جلاله مال ورکړی وي او ده راسته او چپه طرف ته خیراتاوه، مخ او شاته یې ورکاوه او د خیر کارونه یې پکښې کول. انسانان درې طبقې دي، یوه غریبه طبقه ده، یوه متوسطه طبقه ده او یوه هغه طبقه ده چې ډېر مال لري او دغې طبقې ته مکثر ویل کیږي. نو د ډېر مال خاوندان د قیامت په ورځ بې اجره او بې ثوابه، بې درجې او پاته خلق دي، بې له هغو کسانو څخه چې الله جل جلاله مال ورکړی وي او دی دغه مال بې له دې څخه چې چاته وګوري و هر غریب او محتاجه ته یې ورکوي او د خیر په هر کار کې یې مصرفوي. یوازې دا نه چې د خیر کار په مخه ورغلی هلته مال مصرفوي، بلکې دی په محتاجه پسې ګرځي چې کومک ورسره وکړي او د خیر په کارو پسې ګرځي چې هلته مال مصرف کړي. نو کم کسان چې خیرات او صدقه ورکوي او د خیر کارونه کوي هغه خلک درجه او مقام لري، هغه په دغه مکثرینو کې نه دي داخل. ای مالدارانو، ای د مال خاوندانو، د هغه مال څخه چې الله جل جلاله تاسو ته درکړی دی صدقه او خیراتونه ورکوي چې د قیامت په ورځ د ثواب او درجې خاوندان سي او ځانونه د مکثر د جملې څخه وباسي. د قیامت د ورځې مشاهد او حالات ډېر زیات دي او دا امکان نه لري چې هغه ټول حالات په دغه مختصر بحث کې ولیکل شي، خو بیا هم یو د هغو حالاتو څخه چې قرآن مجید بیان کړي دي هغه سوال او جواب دی یا هغه گفتگوی او نقاش دی چې د دوزخیانو په منځ کې یو له بله سره کیږي. الله جل جلاله موږ ته هغه خبرې بیانوي چې دوزخیان یې د دوزخ تر داخلېدلو د مخه یو له بله سره په خپل منځ کې کوي. الله جل جلاله په سورة السبع کې فرمایي
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني اے محمد صلى الله عليه وآله وسلم کته د آخرت په ورځ ووینې کله چې دغه ظالمان د حساب د پاره د دوی د رب په حضور ودرول سي ځینې د دوی به ځینو نورو ته خبرې سره اړوي یو سوای هغه بل یې جواب وایي د دوی په منځ کې د محشر پر میدان سوال او جواب دی هغه ضعیفه طبقه او تابع خلق به هغو لویانو او د درجه و هغو خاوندانو ته چې خراب عقیده نشرول فساد او فجور نشرول او ضلالت او انحراف نشرول د يهودو او نصاراو کتابونه او عقیده نشرول یا د خلقانو او پرچمانو هغه کتابونه نشرول چې لدینه انکار پکښیو الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بدویل پکښیو نو دغه ناپوه او ضعیف خلق به هغه خپل مشرانو ته وایي کستاسي کتابونه او نشریات نه وای چې زموږ فکرونه او عقیده را خراب او مشوشه کړه کستاسي فلمونه او فسادونه نه وای چې موږ مدرکش کړو کستاسي انجونی او ډالرونه نه وای چې موږ یې گمراه کړو کستاسي شرابونه او کبابونه نه وای چې موږ یې یاګان او سرکشان کړو موږ به هم مسلمانان وای اوس یې په جواب کې هغه د شیطان ډله او د کفارو نمائندگان هغه مشران چې دوی خطا استل او د لارې اړول و هغه ضعیف طبقه ته وایي آیا موږ د سمې لارې څخه منع کړي وای سمه لار خو درته راغله تاسې متابعت ونه کړئ قرآن مجید نو که احادیث انبیا نو که علما یعنی دا ټول موجود و تاسې په خپل مجرمان واست تاسې په خپل پر سمه لار نه تلاست کنه وګورئ د سمې لارې تلونکي خلق څونه ډیر دي تاسې ولې د هغو څخه نه یاست د ضعیفه طبقې خلق به هغو رئیسانو او مشرانو ته وایي بلکې دا ستاسې د شپې او ورځې فریب او چم و چې تاسې به امر کولو چې موږ پر الله جل جلاله کافران سو او هغه لره شریکان پیدا کړو یعنی هو موږ خو ستاسې متابعت وکړي مگر تاسې واست چې چمونه مو راته جوړ کړي وو شیطاني نقشې مو جوړې کړي وې تاسې دغه فاسد فکر او باطل عقیده نشرول تاسې د شپې او ورځې د دغه فساد دپاره نقشې جوړولې او عملي کولې تاسې د پیسو او منصب دپاره دغه کارونه کول او موږ مو متابعت وکړي نو دواړه طرفه پر خپل عمل پښیمانه وي کله چې دوی عذاب وویني پر خپل عمل خو به پښیمانه وي مګر دغه پښیماني به یو له بله پټوي خو په خپلو زړو کې به ارمان او افسوس کوي او هر یو به پوهیږي چې په رښتیا زه مجرم او ګناهکار یم مګر د شرمه به دغه خپله پښیماني یو بل ته نه ښکاره کوي نو الله جل جلاله فرمایي وبه ګرځوو زنځیران د اور د هغو کسانو په غاړه کې چې کافران سوي دي که ضعیفه طبقه ده او که د دوی رئیسان دي آیا جزا به ورکول سي دوی ته بې له هغو عملو څخه چې دوی په دنیا کې کول یا والله بله جزا نور کول کیږي بې له د خپل عمل د جزا څخه په پښتو کې وایي څه چې کرې هغه به ریبې الله جل جلاله به امر وکړي چې حساب دې شروع سي
خو الله جل جلاله دغه حساب د پاره داسې قوانین او قواعد ایښي دي چې د بندگانو په ګټه او مصلحت دي. دغه قوانین د قضا په ورځ د قضا د پاره دي او دغه قوانین د حساب په ورځ د حساب د پاره دي. د حساب اول او لوی قانون عدل دی، هلته ظلم نشته. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او بیا به ورکول سي هر نفس، هر مخلوق، هر انسان ته هغه شی بدله د هغه شی چې د هغه عمل یې کړی دی او پر دوی ظلم نه کیږي. همدارنګه الله جل جلاله د لقمان پر ژبه راته فرمایي یا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. یعنی ای زویه بدی او نیکی که پر اندازه د خردل هم وي، خردل یو دشتي نبات یا واښه دی چې تورې او ډېرې کوچنۍ دانې یې دي او د هغو څخه غوړي هم ایستل کېږي. نو وایي که یو انسان د دغه خردل پر اندازه نیکي یا بدي ولري او هغه بیا د یوې لویې ډبرې په منځ کې وي یا لوړ په اسمانو یا دننه په مځکه کې وي، یعنی هیڅوک په خبر نه وي، الله جل جلاله به د حساب کتاب د پاره هغه نیکي یا بدي را حاضره کړي. بېشکه چې الله جل جلاله لطیف او په هر څه خبر دی. همدارنګه الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ان الله لا يظلم مثقال ذره، یعنی بېشکه چې الله جل جلاله د یوې ذرې پر اندازه ظلم نه کوي. نو د قیامت په ورځ د حساب کتاب په وخت کې ظلم نشته بلکې عدل دی، پوره عدل. او بیا هم الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ولا تظلمون فتیلا، او پر تاسو به ظلم ونشي پر اندازه د یو نری تار. او حق سبحانه وتعالى په سورة النساء کې فرمایي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. یعنی هر څوک چې نیک او ښه کارونه کوي که نارینه وي که ښځه په دې شرط چې مسلمان وي دغه نیکي کوونکي جنت ته داخلیږي او پر دوی به د نقیر پر اندازه ظلم ونشي. نقیر څه شی دی؟ کله چې خرما یا کجور وخوري او د خرما مندکه وګوري پر دغه مندکه یو نازک پوست دی او په خپله په مندکه کې یو خط او چاوده ده، په دغه خط کې یو نری نازک تار یا تناو غوندې شی دی چې راکشه کې راوځي و دغه ته نقیر وایي. نو د قیامت په ورځ د دغه نقیر پر اندازه هم ظلم نشته. د عادل سبحانه وتعالى څونه عدل دی. او دغه عادل رب عز وجل په سورة الزلزال کې فرمایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نو هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د خیر او نیکۍ عمل کوي د هغه بدله او جزا به وویني، او هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د شر او بدۍ عمل کوي د هغه بدله او سزا به وویني. که د خیر د یوې ذرې پر اندازه وي نه پاته کېږي، او که د شر د یوې ذرې پر اندازه وي هغه هم نه پاته کېږي. دا د دغه حساب اول قانون دی چې مطلق عدل دی، ظلم نشته. او د دغه حساب دوهم قانون یا دوهمه ماده دا ده چې هیڅوک د بل چا په ګناه نه نیول کېږي. الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. یعنی او هیڅ نفس بدی نه کوي مگر ضرر یې په خپله د ده پر ذمه دی، او نه باروي هیڅ ګناهکاره نفس ګناه د بل نفس، هیڅ بار وړونکی د بل چا بار نه وړي. بیا هم الله جل جلاله په سورة یونس کې فرمایي فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. یعنی هر څوک چې سمه لار پیدا کړي
او په هغه عمل وکړي نو د هغه نفعه د ځان دپاره ده او هر څوک چې ګمراه سو د هغه چا ګمراهي او د ګمراهي ضرر یې د خپل ځان دپاره دی. هر انسان د قیامت په ورځ راځي او د ده سره د ده د عمل که ښه وي که بد حساب کیږي او دغه قانون په نورو آسماني ادیانو کې هم بیان سوی او ښوول سوی دی. الله جل جلاله په سورة النجم کې فرمایي ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني آیا دوی په هغه څه نه دي خبر کړل سوي چې د موسی علیه السلام په صحیفو کې ول او د هغه ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې ول چې وفا یې کړې وه. په هغو صحیفو کې څه شوه؟ دا وه چې نه پورته کوي هیڅ پورته کوونکی بار یا پیټی د بل چا، هر څوک او خپل عمل. او بل دا وه چې نسته هیڅ انسان لره مګر جزا د هغه شي چې ده کړی وي. مګر الله جل جلاله له دغه قانون څخه یوه ډله ایستلې او استثنا کړې ده چې هغه کسان دي چې نور انسانان ګمراهي او بدو عملو ته وربولي. مثلا که یو انسان یوه ګناه وکړه یوازې د هغې ګناه حساب ورسره کیږي، مګر دا چې ګناه کوي او نور خلق هم په هغې ګناه ته وربولي یا یې د ګناه کولو داسې یوه طریقه کښېښول چې په خلقو کې هغه ګناه رواج سوه او د هغه ګناه ایښوونکي متابعت یې کاوه، نو هر څوک چې هغه ګناه وکړي د دغه اول انسان یا په بل عبارت د ګناه ایښوونکي په ګناهو کې زیاتوالی راځي. الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې فرمایي وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. يعني او خامخا به بار کړي وابخلي دغه کفار خپل درانه بارونه د ګناهو او نور درانه بارونه د هغه خپلو درنو بارو سره. خپل خو خپل دي او د هغو نورو کسانو چې دوی ګمراه کړي دي د هغو په سبب نور بار هم پر ایښول کیږي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلي دي هر څوک چې په دنیا کې ناحقه وینه توی کړي د ده د ګناه حصه یا برخه د آدم علیه السلام اولنی زوی قابل ته هم رسیږي، ځکه چې هغه د اول ځل دپاره دغه د قتل او وژنې خرابه لار ایښې ده. او الله جل جلاله په سورة النحل کې فرمایي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. يعني چې په شا واخلي د خپلو ګناهو پیټی پوره او کامل په ورځ د قیامت او هم واخلي د ګناهو څخه د هغو کسانو چې دوی ګمراه کړي دي. نو که چا خلق و بدو کارو او ګمراهي ته وربلل یا په اسلام کې د ګناه کولو بده طریقه کښېښول، یوازې دا نه چې پر ده د هغه خپل بد عمل ګناه شته بلکې د قیامت تر ورځې د هغه چا سره هم په ګناه کې شریک دی چې دغه بد کار کوي. رونو او خوندو دغه نن ورځ چې په ودو او فاتحو کې نوي رسمونه او عادتونه اسراف او سیالي رواجیږي او یو تر هغه بل څه زیاتوب کوي. که ستاسې دغه کارونه د محمدي شریعت څخه مخالف وي یا په دین کې بدعت وي، یوازې دا نه چې دغه ګناه مو وکړه بلکې تر تاسې وروسته چې هر څوک دغه کار کوي تاسې هم د هغو سره په ګناهو کې شریک یاست. د حساب د قانون درېمه ماده دا ده چې انسان به په هغه شي خبر کړل شي چې ده کړی دی. هر هغه کار چې یو انسان کړی وي هغه به لیکلی وي، د ده مخ ته به کښېښول شي او دی به یې ویني چې هغه لیکلی کتاب د ده عملنامه ده چې د ملایکو په واسطه لیکل کیږي. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. یعنی در په یاد کړه هغه ورځ چې پیدا به کړي وبه ویني هر نفس هر هغه د خیر شی چې د کړي وي حاضر د ده مخ ته او هر هغه بد کار چې د کړي وي. ټول کارونه که ښه وي که بد د ده په حضور کې به موجود وي
او رب عز وجل په سورة الانفطار کې فرمایي علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی پوبسی هر نفس په هغه خپل خیر او شر هغه چې د مخه یې لېږلی وي یا وروسته یې پرې ایښی وي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة الکهف کې فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، یعنی او پیدا بکړي دوی هغه شی چې دوی په دنیا کې کړی وو حاضر په عملنامه کې به لیکلی وي او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي چې داسې ګناه دې د په عملنامه کې لیکل سوی وي چې دغه هغه ګناه نه وي کړی. همدارنګه الله جل جلاله په سورة بني اسرائیل کې فرمایي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، یعنی او هر انسان لره موږ د عمل د په غاړه کې لازم کړی دی او راوه به باسو دلره په ورځ د قیامت یو لیکل سوی کتاب چې د قیامت په ورځ به یې غوړېدلی وویني او بیا به ورته وویل سي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، یعنی ووایه کتاب ستا خپل عملنامه دې ووایه نن ورځ پر تا ستا خپل ځان حساب کوونکی بس او کافي دی. خپل عملنامه دې په خپله ووایه ستا سره د حساب کولو دپاره ستا ځان بس او کافي دی. هر هغه څوک چې په دنیا کې لیک او لوست نه وزده هغه هم په دغه ورځ د الله جل جلاله په امر او اراده خپل عملنامه ویلی سي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الکهف کې فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، یعنی او کشه بشول سی عملنامه پلاسو کی د خلقو نو وینه بته ګناهکاران بیریدون کی له هغه څخه چې په دغه عملنامه کې لیکلي دي او دوی به وایي ایز موږ هلاکه د دغه عملنامو څه حال دی چې نه یې کوچنی ګناه پرې ایښې ده نه لویه مګر هغه شمېرلې ده او دوی به ټول هغه شیان خپل مخ ته حاضر وویني په دغه عملنامه کې به لیکلي وي کوم چې دوی په دنیا کې کړي دي او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي چې داسې شی دې لیکل سوی وي چې د دې نه وي کړی. د قیامت د ورځې د حساب د قانون 4مه ماده دا ده چې ښه عملونه څو ځله زیاتېږي او څو چنده یې بدله ورکول کېږي مګر ګناهونه پر هغه خپل حال دي نه زیاتېږي، چې دا هم د الله جل جلاله له طرفه فضل او احسان دی. الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. کچا یو نیکی راوړل هغه لره لس ځله ثواب او بدله ورکوو او کچا یو بدي راوړل جزا یې نه ورکول کېږي مګر په مثل د هغه. خاصتا الله جل جلاله په صدقاتو او خیراتو کې ډېر زیاتوالی راولي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یعنی مثال د هغو کسانو چې خپل مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرفوي په مثل د هغه یوې دانې تخم دی چې اوه وږي راشنه کړي او په هر وږي کې 100 دانې وي نو څه شوه هغه یوه دانه 200 دانې شوې. دا صدقه او خیرات دی چې یو په 200 کېږي او الله جل جلاله یې د هغه چا دپاره چې د ده خوښه وي نور هم زیاتوي نور هم څو چنده کوي او د الله جل جلاله احسان او رحمت پراخه دی.
او الله جل جلاله ډیر عالم دی د هر چا په نیت او د مال په کیفیت ښه پوهیږي. دغه 200 واره زیاتوالی د الهي زیاتوب دپاره هغه لږ او کمه اندازه ده، شاید تر دغه هم زیات سي. علماء کرام وایي کله کله دغه زیاتوب تر 2000 واره پورې رسیږي، بلکې تر هغه هم زیاتیږي. دغه رنګه د روژې ثوابونه هم زیاتیږي او زیاتوالی یې تر 200 واره زیات دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او ابن ماجه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي د ابن آدم هر ښه عمل څو چنده کیږي، د یوې نیکۍ بدله د هغې په 10 واره سره ورکول کیږي، حتی تر 200 واره پورې رسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب له طرفه څخه فرمایي چې الله جل جلاله وفرمایي بې له روژې دغه روژه زما دپاره ده او د هغې اجر او ثواب زه ورکوم. دغه بنده خپل شهوت او خپل خواړه زما دپاره پرېږدي. په قرآن کریم کې هم الله جل جلاله د روژې د ثواب زیاتوالی او څو چنده کېدلو ته اشاره کړې ده او فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی بېشکه پوره ورکول کېږي صابرانو ته د دوی اجر او ثواب بې حسابه. د صابرانو د اجر حد او اندازه نشته. ډیرو علماو د صابرانو تفسیر په روژاتیانو سره کړی وي، ځکه روژاتیان په روژه نیولو سره د حلالو خوړو او حلالو څښلو څخه صبر کوي، نو خود د هغو د ثواب اندازه الله جل جلاله د قیامت په ورځ مقرروي. د الله جل جلاله د کرم او احسان د جملې څخه یو هم دا دی چې د قیامت په ورځ ځینو کسانو ته چې هیڅ ښه عمل یې نه وي کړی بیا هم خاص ثوابونه ورکوي، بې له عمله ثوابونه اخلي. دا څنګه؟ په هغه حدیث قدسي کې چې امام بخاري روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب عز وجل له طرفه فرمایي بېشکه چې الله جل جلاله بدی او نیکي ولیکلې او بیا یې معلومې کړې، نو که چا د ښه کار نیت او اراده وکړه او هغه کار یې ونه کړي، الله جل جلاله هغه لره پوره او کامله نیکي لیکي. او که چا د نیکۍ نیت وکړي او هغه نیکي یې وکړه، الله جل جلاله بدلره د 10 څخه نیولې تر 200 پورې، بلکې تر هغه هم زیاتې نیکۍ ولیکي. مثلا یو انسان نیت وکړي چې زه نن شپه د شپې لمونځ تهجد کوم او دغه لمونځ یې وکړي، دته د 10 شپو د لمانځه ثواب ورکول کېږي لکه 10 شپې چې لمونځ کړی. مګر که دغه د شپې لمونځ د یو عذر په سبب ځینې پاتې شو، څرنګه چې د په صدق او اخلاص سره د لمانځه نیت کړی وو، نو دته دونه ثواب ورکول کېږي لکه دغه لمونځ چې یې کړی وي. نو دغه انسان عمل ونه کوي مګر ثواب ورکول شو. نو په دغه سبب علماء کرام وایي آیا تاسې د نیت کولو څخه عاجزه یاست؟ دا نشئ کولی چې د عبادت نیت وکړئ؟ په صدق او اخلاص سره د خیر د کارو نیت وکړه، ووایه ان شاء الله تعالی دونه شی خیراتوم، ان شاء الله نن شپه دونه نفلونه کوم، یا سبا 3 سپارې قرآن مجید وایم، فقط نیت وکړه. مګر هو په نیت کې به صادق یې. که دې د ښه کار نیت وکړي او هغه کار دې هم وکړي، تا لره 10 چنده نیکۍ لیکل کېږي. او که چیرې پر هغه ښه کار قادر نه سوې، په یو عذر در څخه پاته سو، بیا هم تا لره کامل ثواب درکول کېږي. دا د خالق سبحانه وتعالی له طرفه څونه کرم او احسان دی چې په تش نیت ثواب درکول کېږي. نو د خیر په کارو کې د نیت کولو څخه مه عاجزه کېږي. د حدیث شریف پاتې حصه وایي که یو چا د ګناه نیت وکړي او هغه ګناه یې ونه کړه، خو دغه د ګناه نه کول یې د الله جل جلاله د بیرې په سبب و، داسې نه چې د ګناه پر کولو یې قدرت نه کوي پیدا، د ګناه نیت یې وکړي او بیا یې وویل یا والله دا ښه کار نه دی، آخرت شته، حساب شته، زه څنګه د خپل رب عز وجل د امر په مقابل کې دغه نافرماني وکړم؟ نو د ګناه کولو نیت یې کړی و، مګر د الله جل جلاله د بیرې په سبب یې هغه کار پرېښاوه
الله جل جلاله بدل پوره نیکی ولیکي مگر کچا د ګناه نیت وکي او هغه ګناه یې وکړه الله جل جلاله دلره فقط یو ګناه لیکي. رواه البخاري. نو دغه کریم رحیم او ودود رب عز وجل رضی پاکی وي چې نیک او شکار یو په لس لیکي، خیرات او صدقه یو په 200 لیکي، روژه تر دغه هم زیاته لیکي. د شکار نیت دی وکي خو بیا د هغه عمل د یو عذر په سبب و نه کړي، پوره نیک عمل درته لیکل کیږي. د ګناه کولو نیت دی وکي خو هغه ګناه د الله جل جلاله لبیری پریښول، بیا هم پوره نیکی درته لیکل کیږي. نیت د ګناه وکي او هغه ګناه هم وکړه، فقط یو ګناه ورته لیکل کیږي. دا ټول الهي کرم او احسان دی. په دغه قانون چې بیل ښه عمل یا بیل کولو د ښه عمل نیکی ورکول کیږي، یو بل قانون هم پسې دی چې په هغه قانون سره بدی په نیکی بدلیږي. هغه داسې که د یو انسان څخه ګناه پیښه شوه او بیا یې پر هغه ګناه صادقه توبه ویستله، توبه نصوحه، دغه ګناه یې په نیکی بدلیږي. توبه نصوحه څه شي ده؟ هره توبه توبه نصوحه ده، خو شرطونه لري. اول د نن په زړه کې به په دغه کار غمجن یې چې ولې دغه بد کار راڅخه وسو، حتی چې هغه خپله کړې ګناه در په یاد سي په غمجن کېږي به. دوهم استغفار به وایې، د الله جل جلاله څخه به بخښنه غواړي. دریم ټینګ نیت او عزم به کوي چې هیڅکله بیا دغه کار نه کوم، د خپل رب عز وجل سره به وعده کوي چې بیا دغه ګناه نه کوم. الله جل جلاله د دغه قسم توبه کوونکو بدی په نیکیو وربدلوي. هو انسان عاجز دی، د یو چا څخه حرام کار یا ګناه کبیره پیښیږي، خو که دغه انسان له هغه کار څخه توبه نصوحه په دغه ذکر شویو شرطو سره وکاږي، په ورځ د قیامت به یې دغه کبیره ګناه په نیکي بدله سوې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه یې پیژنم یا ماته هغه آخري جنتی را معلوم دی چې جنت ته داخلیږي، او هغه څوک چې تر ټولو خلقو وروسته له اوره راوځي. یو سړی دی چې په ورځ د قیامت به راوستل سي او وبه ویل سي چې د ده هغه کوچني ګناهونه ورمخته کړي او هغه لوی ګناهونه یې ځینې ایسته کړي. نو به د ده کوچني ګناهونه ورمخته سي او ورته وبه ویل سي په فلاني ورځ دې داسې او داسې وکړه او په فلاني ورځ دې داسې او داسې وکړه. د هرې ورځې او هرې لحظې بدی به یې ورته وویل سي. دی به وایي هو انکار به نشي کولی، دا یې کوچني ګناهونه وه او دی به د خپلو لویو ګناهو څخه په بیره کې وي چې اوس به هغه ورته وویل سي، مګر الله جل جلاله به دغه د ده ګناهونه په نیکیو وربدل کړي. دته به وویل سي تا لره د هرې بدۍ په عوض او بدل کې نیکي ده. سړی به ووایي زما ربه ما داسې کارونه ګناهونه کړي دي چې هغه دلته نه وینم، په خپلو ګناهو پسې ګرځي، غواړي چې هغه هم په نیکیو وربدل سي. راوي د حدیث وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی چې د سړي پر دغه حال یې داسې وخندل چې مبارک غاښونه یې ښکاره سول، ځکه دی هغه څوک دی چې په خپلو ګناهو پسې ګرځي. الله جل جلاله فرمایي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی دوی هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی بدی په نیکیو وربدلوي. د قیامت د ورځې د حساب د قوانینو څخه یو قانون د شاهدانو شاهدی ده. هلته پوره عدل دی، تهمت او الزام نشته. د هر کار د اثبات لپاره شاهدان راوستل کیږي. الله جل جلاله په سورة یونس کې فرمایي ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، یعنی تاسې هیڅ داسې عمل نه کوئ مګر موږ په هغه کار کې پر تاسې حاضر او شاهد وو. ملائکې دي چې پر انسان شاهدي ادا کوي. د انسان سره همیشه دوه شاهده موجود او ورسره دي. هر چیرې چې ولاړ سي دغه شاهدان ستا سره ملګري دي.
او سربیره پر دوی یو بل لوی او عظیم شاهد هم شته. الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ان الله كان على كل شيء شهيدا، یعنی بشک الله جل جلاله پر هر څه او هر شي شاهد حاضر او لیدونکی دی. ای ګناه کوونکې د الله جل جلاله څخه وبېرېږه. کله چې ته ګناه کوې 3 شاهدان یا لیدونکي درته حاضر دي. 2 شاهدان د ملائکو در سره دي او یو بل داسې شاهد دی چې هیڅ وخت نه غایبېږي. الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، یعنی نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې موږ له هر امت یو شاهد د دوی له انبیاو څخه راولو او تا پر دغه محمدي امت شاهد راولو. هر نبی شاهدی ادا کوي او وایي هو ما خپل امت خبر کړي، حلال او حرام مې وروښول، فرض او واجب مې وروښول. انبیاء علیهم السلام شاهدی ادا کوي چې دوی د هغه شی تطبیق کړی دی چې دوی د هغه لپاره رالیږل شوي ول، او هم به د نافرمانو معصیت او د فرمان منونکو اطاعت بیانوي. نو ته ای انسان د قیامت په ورځ نه څه ویلی چې زه نه خبر، ځکه تا ته ستا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او بیا د علماء کرامو په واسطه دین او د دین احکام پوره تبلیغ شوي دي. په ښه او بد خبر کړل شوي یې، ته د بې خبرۍ عذر نه لرې. او بیا یو بل عجیب شاهد راځي چې دغه شاهد مځکه ده. هغه مځکه چې انسان پر هغه ځای ګناه او نافرمانی کړې ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کوي چې فرمایي یومئذ تحدث اخبارها، یعنی په دغه ورځ به مځکه خپلې خبرې او حالات بیانوي. نو یې وفرمایل آیا تاسو خبر یاست چې د مځکې خبرې او حالات څه شي دي؟ اصحاب کرام وویل الله او رسول الله ښه خبر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مځکې خبرونه دا دي چې مځکه پر هر نارینه او پر هرې ښځې د هغه شاهدي ادا کوي چې دوی پر دغه مځکه کړی دي یا یې کړي دي، او وایي به په پلاني او پلاني ورځې دغسې او دغسې وکړه. دغه د مځکې هغه اخبار دي چې په آیات شریف کې ذکر شوي دي. هغه مځکه چې تا ګناه پر کړې ده د قیامت په ورځ شاهدي ادا کوي او وایي په پلاني ورځې داسې او داسې وکړه. نو مځکه شاهدي ادا کوي، ملائکې شاهدي ادا کوي. مګر ځینې خلق بیا هم دلایل وایي. دوی وایي یا رب دغه ټول خبرې حقیقت نه لري، دغه شاهدان زما مخالف دي او دوی ټول زما هلاک غواړي. د ملائکو په شاهدین نه یم راضي، د مځکې شاهدین نه قبلوم، ټول خلاف وایي. ورته وویل سي ته د چا شاهدي قبلوې؟ دی وایي زه د هیچا شاهدي نه قبلوم، څه چې زه وایم هغه صحیح او رښتیا دي. دلته نو هغه عجیب حالت پیښیږي. دغه انسان چې د هیچا شاهدي نه قبلوي بې له خپله ځانه د ده پر خوله مهر ووهل سي، خوله یې خبرې نسي کولای، مګر سترګې یې په خبرو کولو شروع وکړي، غوږونه یې خبرې کوي، لاسونه پښې د بدن پوست او اندامونه یې خبرې کوي، خو خوله یې خبرې نسي کولای. الله جل جلاله په سورة فصلت کې فرمایي شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شاهدی ادا کی پر دوی غوږونه د دوی او سترګې د دوی او پوستونه د دوی په هغه شي سره شاهدی ادا کی چې دوی کاوه. سبحان الله القادر. جسد بدن او اندامونه خبرې کوي، سترګې وایي هو ومکتل، غوږونه وایي هو واموریدل، پوست وایي هو د حرام شهوت سره ومشتم، جسد وایي هو ومکړل. پس د هغه چې خپل بدن شاهدی پر ادا کی او شاهدی پای ته ورسیږي بیا نو د خولې څخه مهر خلاص دی او د خپل اندامو یا اعضاو ته د ملامتۍ پر ډول وایي تاسو لره د هلاک وي، ما تاسو څخه دفاع کول، تاسو مې له اور خلاصولاست او تاسو زما په خلاف شاهدی ادا کړل.
هغه خپل اندامونه ورته وایي الله جل جلاله خبرې را باندې وکړي. الله جل جلاله دغه حالات په سورة فصلت کې بیانوي او فرمایي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني او وبوای کفار خپل اعضاء او خپل پوستکو لره تاسو ولی پر مشاهدی ادا کړ دغه د دوی اعضاء او پوستونه ورته وایي موږ په خپل خبرې نه دي کړې بلکې هغه قادر مطلق الله چې په هر شی خبرې کړې دي خبرې را باندې وکړي. بیا نو الله جل جلاله فرمایي او دغه الله جل جلاله تاسو اول ځل پیدا کړی یاست او خاص هم دغه الله ته بیرته ورتلونکي یاست. د قیامت په ورځ دون عدل او انصاف دی چې هیڅ تهمت او الزام نشته بلکې د مجرم د جرم د ثابتولو دپاره او د اطمینان دپاره د خپل جسم او بدن اعضاء شاهدي ادا کوي. د حساب په وخت کې اولی او مهمې پوښتنې کله چې حساب شروع شي د انسانانو څخه پوښتنې کیږي خو اولی او مهمې پوښتنې د عقیدې په باره کې دي. الله جل جلاله دغه حال بیانوي او فرمایي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. يعني او وبویل سی دوی ته چې چیرې دي هغه ستاسې معبودان چې تاسې به د هغو عبادت کاوه بیله الله آیا هغه معبودان د عذاب په لرې کولو کې ستاسې کومک کوي او که دوی له خپله ځانه سره کومک کوي؟ هغه بوتان یا نور معبودان نه د دغو مشرکانو سره کومک کولای شي چې له عذابه اخلاص کړي او نه خپلو ځانو ته کومه نفع او منفعت رسولی شي. الله جل جلاله په سورة النحل کې فرمایي تالله لتسألن عما كنتم تفترون. یعنی په الله سره قسم دی چې خامخا به په قیامت کې ستاسې څخه د هغه څه پوښتنه وشي چې تاسې په درواغو سره جوړول چې بوتان یا نورې ونې او ډبرې مو خدایان او د نفع او ضرر مالکان بلل. نور هم ډېر داسې آیاتونه شته چې د کفارو څخه د هغو شیانو پوښتنې کیږي کوم چې دوی یې عبادت کاوه او د هغو پر نامه یې حیوانان حلالول یا یې د بوتانو او قبرو پر نامه نظرونه ایښول. الله جل جلاله په سورة النحل کې فرمایي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يعني او ګرځوي مقرروي دغه کفار د هغو بوتانو دپاره چې په هیڅ نه پوهیږي برخه د ځینو هغو شیانو څخه چې موږ دوی ته ورکړي دي. ټول شیان الله جل جلاله پیدا کړي دي خو مشرکان یا جاهلان یې بیله الله جل جلاله د بل چا دپاره نظر او نیاز ایږدي. قسم په الله چې د قیامت په ورځ به خامخا ستاسې څخه د هغو درواغو پوښتنه کیږي چې تاسې جوړول. همدارنګه د انسان څخه د هغه عمل پوښتنه کیږي کوم چې ده په دنیا کې کاوه. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قسم دی پر رب ستا چې خامخا به موږ له دوی ټولو څخه پوښتنه وکړو د هغو اعمالو چې دوی کول. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو برزه رضی الله تعالی عنه څخه چې نوم یې نضله ابن عبید دی روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ د بنده پښې نه ځایېږي نه ښویېږي تر څو چې د عمر پوښتنه ځینې وسي چې په څه شي کې دې تیر کړي او د علم پوښتنه ځینې وسي چې څه عمل دې په وکړي او د مال پوښتنه ځینې وسي چې له کومه دې پیدا کړي او په څه شي کې دې مصرف کړي او د جسم یا بدن پوښتنه ځینې وسي چې په څه شي کې دې زوړ کړي. نو ای انسان اوس تر قیامت د مخه ته له خپله ځان څخه دغه پوښتنې وکړه چې عمر دې په څه شي کې تیر کړی دی، ستا د ژوند نتیجه او ثمره څه شي ده،
کم د خیر عمل دې تر ځان د مخه لېږلی دي او کم د خیر عمل دې تر شا پرې ایښی دي. د اسلام او مسلمانانو دپاره دې کم خدمت کړی دي؟ آیا د پاتو انسانانو یا د راتلونکو نسلو دپاره دې داسې د خیر کار پرې ایښی دي چې ستا تر مرګ وروسته پورې یاد کړي؟ او که دې ټول عمر عبث په لهو لعب، میلو او بانډارو، ورقو او سترنج د پیسو په ګټلو او د اولادو په زیږولو تیر سو؟ انسان فکر وکړه، لکه څرنګه چې پخوانیو خلقو ډېر د خیر کارونه پرې ایښي دي، ته هم څه د خیر عمل د دې دپاره تر شا پرېږده چې تر تا وروسته خلق ووایي دوی ولاړل او دغه اثر یې موږ ته راپرېښاوه. روغتون او مدرسه جوړ کړ، مسجد او لار جوړ کړ، ساحان او پلان جوړ کړ، کتاب جوړ کړ او شاګردان وروزه. داسې د خیر کار وکړه چې پس د مرګه په یاد سي. فضول او چټي، عبث او خالي ژوند مه تېروه. داسې مه کېږه لکه محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به انشاء الله تعالی په راتلونکې نهمه فتح کې واورو. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا په امید.